الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم منګو تاسو ته بطور نمونه را لېږلی وو. الله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. ای زما بندگانو لقد كان لكم ستاسو د پاره فی رسول الله د الله د رسول په ژوند کې د هغه په سیرت او صورت کې د هغه په نقش او قدم کې اسوة حسنه نمونه ده دقه شانتي کارونه کوي څنګه چې هغه کوي. که مونځ کې نو د چا په شانتي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. الله محمد رسول الله نمونه را لېږلې د هغه د مونځ په شانتي مونځ وکړه. که روژه نیسي د چا په شانتي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. الله محمد رسول الله را لېږلې د هغه د روژې په شانتي روژه ونیسه. که حج کې د چا په شانتي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. الله محمد رسول الله زمونږ او ستاسو د پاره نمونه را لېږلې د هغه د حج په شانتي حج وکړه. که روزګار کې که تجارت کې که معاملات کې که د چا سره لین دین کې د پیسو معاملات کې رهن سهن کې د چا په شانتي د چا د اصول موافق د چا د مرضی موافق د چا د نقش قدم موافق. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. الله رب العالمین زمونږ او ستاسو د پاره خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نمونه را لېږلې ده د دغه په شانتي هر څه کوئ، که معاملات او که عبادات.